د جزیرة العرب په کوڅو کې یو کس په لاره کې کېناست او پښې یې وغځولې او په لوړ غږ یې وویل څوک شته چې راشي او زما پښې له دې ځایه ټولې کړي. یو بل ځوان راغی او د دې پښو ته یې لغته ورکړه. له همدې سره د دې دواړو جنګ شو او د جنګ په سلګونو کاله دوام وکړ. دغه ته تعصب، جاهلیت، کفر او په نوې نظریه او اصطلاح کې نېشنلزم وایي. دا هر څه دا تعصبات، دا وطن پرستی، دا قوم پرستی، دا تفاخر په خپل ځان، دا هر څه اسلام منع کړل. په دې موږ تاسو ټول پوهیږو چې انسان د آدم او د حوا اولاده ده او آدم او حوا علیهم السلام الله له خاورې نه خلق کړي دي. نو چې کله ټول انسانان د یو جنس شي نو هغوی کې تفاخر بیا څنګه په جنسیت باندې وشي. د همدې په خاطر باندې اسلام لدین مخکې چې څومره جاهلیتونه ول په انسانانو کې د ټولو لپاره د پای ټکی کېښود او له هغې نه وروسته اسلام له جاهلیت نه پاک راووتو او ټول انسانیت ته وړاندې شو. نو اوس موږ د دې جاهلیتونو نه په یو جاهلیت چې تعصب دی په دې باندې بحث کوو. بیا خصوصا په تعصب کې او د تعصب بدرنګ اصطلاح لاندې یو نوې بد اصطلاح چې د نېشنلزم ملت پالنې پر نوم باندې ده په دې باندې بحث کوو. لومړی راځو نېشنلزم یا ملت پالنه پیژنو. نېشنلزم انګلیسي لفظ دی چې په اصل کې له لاتینۍ ژبې څخه راخیستل شوی دی او معنا یې ده ملت پالنه. ملت بیا په دوه معناو سره ده. یو هر هغه ولس یا هر هغه ولسونه چې د یو واحد ځانګړي قانون نه پیروي کوي او اطاعت کوي هغه ته ملت ویل کیږي. او دوهمه معنا یې ده هر هغه څوک چې یو ځانګړي نژاد، قوم، ملت، ژبې، جنس، فرهنګ، کلتور په دې کې سره مشترک وي د خلکو ته ملت ویل کیږي. د نېشنلزم معنا دغه دوهم تعریف دی چې د ملت پالنې په معنا سره راغلی ده. د دې لپاره چې تاسو په دې موضوع باندې ما یا د ما په څیر هر هغه څوک چې په دې موضوع بحث کوي نقد کوي نو راځئ لومړی د نېشنلزم تاریخچه یا شالید دا وګورئ. اوس راځو د نېشنلزم د اصطلاح یا د نېشنلزم نظریې یا فکري یا هم ورته ویلی شو دین د دې شالید وګورو. د دې شالید د ښه پیژندلو په خاطر باندې راځئ د تاریخ یو څو پاڼې رااړو. په 1995 میلادي کال کې چې تقریبا له اوس نه شاوخوا 900 څه باندې کلونه تیر شوي دي په هغې وخت کې د کلیسا راج و په اروپایي او په ټول صلیبي نړۍ کې دوی یو رهبري شورا درلوده او د دې رهبري شورا مشر په هغه وخت کې پاپ اوربان و. دوی خپل فوجونه راټول کړل او یو نوی جنگ اعلان کړلو او د جنگ ته د مقدس جنگ نوم ورکړلو او د دې جنگ هدف د بیت المقدس نیول و د مسلمانانو له لاسونو څخه. او زموږ استاسو په اسلامي تاریخ کې دې ته لومړۍ صلیبي جګړه هم ویل کېږي چې د تاریخ په اوږدو کې موږ په دې نظر یو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته تر ننه پورې 9 یا د اوسنۍ جګړه کې ورسره شریک کړو 10 صلیبي جګړې پیښې شوې دي چې لومړۍ صلیبي جګړه یې دا وه. او ډیری تاریخ پوهان وایي چې لومړنۍ صلیبي جګړه د صلیبیانو په نفع باندې تمامه شوه ځکه دوی مسلمانان په عامه توګه قتل کړل او ډیر وحشت او ظلم یې وکړلو. د بیت المقدس د نیولو نه وروسته د دوی دا راج او د دوی دا بادشاهي دا تقریبا 2 پیړیو دوام وکړو. په دې دوام او په دې اوږدو کې صلیبیان یا راهبان ډیر بډایه شول، ډیر دنیا یې لاسته راوړله
ځکه دوی په دې وخت کې په خپلو صلیبیانو باندې یو قانون کېښود او هغه قانون دا و چې کله تاسو هم ګناه وکئ راشئ هغه ګناه موږ ته واوروئ نو موږ به ستاسو ګناهونه در وبخو او په دې سره به تاسو پاک شئ او په همدې واسطه باندې هر هغه چا چې څومره ګناه یې کړې وه د همغه ګناه په اندازه باندې به دوی ته مال ورکولو چې په دې سره صلیبیان په دې دور کې زښت زیات مال او دنیا راټوله کړله خو په 14 د اکتوبر په 1519 میلادي کال کې یو بل عیسوي چې د پروتستانت مذهب صلیبي مذهب پیرو و هغه د کاتولیک مذهب چې د دې وخت حاکم نظام هم تر لاس لاندې وو د دې په خلاف باندې غږ پورته کړو چې د دې اختلاف لوجه د کاتولیک او پروتستانت مذهبونو ترمنځ په 19مه پیړۍ کې 10 کلنه جګړه رامنځته شوه چې اروپایان وایي چې زمونږ صلیبي خپلمنځي جګړه په اروپا کې په تاریخ کې دغه جګړه تر ټولو وحشتناکه او خطرناکه جګړه بلل کېږي چې په دې کې دوی په یو بل باندې هیڅ نه رحم ونه کړلو د دې جګړې په پای کې پروتستانت او کاتولیک دا دوه مذهبونه چې په خپلو کې وجنګېدل دوی له 10 کاله خطرناکې خونړۍ جګړې نه وروسته په یو نوي څه باندې معاهده وکړله چې دا د ویسټفالیا په نامه باندې معاهده وه دا معاهده نه د کاتولیک او نه هم د بل مذهب یا په مذهبي رنګ کې ونه شوه بلکې دې ته یو نوې فکره نوې انګیزه او یا هم دا ویلی شو چې یو نوی دین رامنځته کړو چې هغه ملت پالنه وه چې دا د کلیسایانو په زړونو کې یو نوی ارمان را زرغون شو او د همدې فکری او نظریې لاندې دوی متحد شول او په همدې وحدت کې په نړۍ کې بیا ډیر زیات جنگونه وکړل او تر ټولو ډیر جنگونه د مسلمانانو سره وکړل لدې وروسته نېشنلزم یو نړیواله مفکوره شوه خصوصا د فرانسې د انقلاب او د ناپلیون له فتوحاتو وروسته دې نظریې نور هم خپل مقام لوړ کړ او په اروپا کې له دیموکراسۍ او ازادۍ او دې ته ورته شعارونو څخه هم څو چنده زیات په تیزۍ سره سرایت وکړ نو خلاصه ده چې نېشنلزم په 19مه پیړۍ کې په 1448 کال کې د لومړي ځل لپاره رامنځته شو او تقریبا د تاریخ په اوږدو کې ټول اروپا بیا همداسې په تدریج سره ټول دنیا ته سرایت وکړ او په نورو ملتونو امپراتوریو او دولتونو مذهبونو باندې تحمیل کړای شو د نن ورځې لپاره همدومره باندې بسنه کوو فقط نن مو دا وویل چې د نېشنلزم تعریف او د نېشنلزم تاریخي شالید څه دی په راتلونکي درس کې به ان شاء الله ووایو چې نېشنلزم د ارواپوهانو د ټولنپوهانو او د سیاستپوهانو له نظره څنګه نظریه ده او دوهم دا چې نېشنلزم څنګه امپراتوریانې یا هم اسلامي دولتونه او خلافتونه څنګه سره ټوټه ټوټه کړل او وړه وړه دولتونه یې رامنځته کړل کوشش کوو چې دغه موضوع په 3 درسونو کې را خلاصه کو او په پای کې په معاصر نېشنلزم او په ازرارو باندې هم بحث کوو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته